هر څه کړه کېدونکي کارونه چې دي د یوه کاله څخه تر بله کاله پورې هغه په دغه شپه کې فیصله کړه کېږي. ولې حق تعالی جل جلاله فرمایي چې فیها یفرق کل امر حکیم، په دغه ورځ کې فیصله کړه کېږي، راجلا کېږي او بیلیږي د هغه لویه دفتر او د لویه کتاب څخه هر امر چې هغه ډک دی د حکمت د جانبه څخه د خدای، یعنی هر د حکمت ډک امر د خدای د خوا په دغه وخت کې فیصله کړه کېږي. نو مثنوي صاحب داسې یو شاعر یو محقق پر دې باندې داسې بیان کوي، وایي فکم من فتا یمسی ویصبح آمنا وقد نسجت اکفانه وهو لا یدرا. وایي ډېر ځله داسې ځوانان ستا چې د دغې شپې سهار کې سپېدې باندې راوچاودي، دی ډېر په امن و امان سره یي، په ښه مزه او په ښه زندګي کې یي. مګر وقد نسجت اکفانه، وودل سوي په دغه شپه کې څیرې سوي د جانبه څخه د پروردګار په دې شپه کې کفنونه د مرګ د وهو لا یدرا، دی نه دی په خبر. د خدای تعالی په دغه شپه کې دغسې فیصله پر مخلوقاتو کړه کېږي. شپه دا سهار د دې سپېدو د دې شپې سهار کې دی خوشحاله و په امن و امان یې، مګر د ده دپاره کفنونه څیرې سوي دی نه یې په خبر. نو هغه دی چې د غرمې په موسم کې راځي، په چا د وینو کوي وي، څوک د موټره سره ټکر کړي، پر چا دیوال ونړوي، پر چا باندې یو بل پنډیکس راولي، د چا یو زړه پټاو سي، یعنې آټ پیلې کې هرنګرنګ چې د خدای د خوا ورته مسلط و، بس خو دی په دغه ورځ کې ختم سي، هغه د خدای د تقدیر فیصله چې د هغه پر ده باندې وچلېږي بس. او وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم لیلة القدر. ډېرې بیا حیا دي داسې ناویانې چې جوړېږي د ودېدو دپاره، سمبالیږي، خالۍ ودړۍ په زړېږي د دې دپاره چې سهار یې نو واده دی، سهار یې نو سپره. وقد قبضت ارواحهم لیلة القدر، هغه چې دغه شپه د شب قدر راشي د دې روح یې قبض کړی پروردګار. نو نه یو جم خبر دی نه بل جم خبر دی، د ناوې په سمبالېدو په جوړېدو اخته دي، مګر هغه وخت چې راغللی پروردګار چې کومه فیصله کړې ده په دې شپه کې د شب قدر هغه پورته کړه سي، بس هغه روح یې ولاړ سي، هم هغه یو جم کریا پاته سي، هم بل جم کریا پاته سي. د خدای دغسې فیصلې دي. نو دې شپې ته چې شب قدر ویل کېږي په سبب د دې چې تقدیر د شیانو د یوه کاله څخه در بله کاله پورې پکښې فکره کېږي، چې دا دې مړ شي، دغه دې وزېږي، دغه ته دې دون د رزق ورکړه سي، دې ته دې دون د کمي و کمزوري ورکول سي. بس لنډه یې دا چې مدبرات الامور ملایکې چې دي هغه په دغه کارو اخته دي. نو د دغه رویه څخه و دې شپې ته شب قدر وویل سول. او دا شپه چې ده نامعلومه ده. نامعلومه ده. ولې دا نامعلومه ده؟ تفسیر شریف وایي چې یوازې دا نه ده، د دې په څنګ کې نور شیان هم داسې سته چې هغه حق تعالی جل جلاله پټ کړي دي. یو دا دی چې د جمعې په ورځ کې په ټوله ورځ کې 1 ساعت 1 ګړۍ د اجابت ستا چې پروردګار دا وعده کړې ده چې زه په دغه وخت کې خواسته بنده قبلوم. دا د هرې جمعې په ورځ کې 1 ساعت دی، مګر معلوم نه دی چې دا نو کم ساعت دی. د شپېدو څه چې ونسي بیا د نملوېدو پورې په دې کې اختلاف راغلی دی. یو وایي دغه ګړی دی چې دا سایه زوال قبلوي، بل روایت وایي دغه ګړی دی چې امام د 2 خطبو په مابین کې کښېنستی، بل روایت وایي دغه ګړی دی چې امام د منبره سره راکښته سو، په محراب کې لا نه دی درېدلی د لمانځه دپاره، بل روایت وایي دغه ګړی دی چې د جمعې لمونځ وکړه سو، ختم سو، سنتو ته لا نه ولاړ سوي، بل وایي دغه ګړی دی چې د مازدیګر لمونځ وکړه سو، بیا در ماښام د لمانځه پورې په دغه مابین کې دی. ګورئ دغونه اختلاف د روایاتو پکښې راغلی، دا معلوم نه دی. یو دغه ساعت په د جمعې په ورځ کې پټ دی، مګر ساعت د اجابت دی. که د هر چا خواست د دغه ګړي سره برابر سو هغه اتمن قبلېږي. او یو صلات الاستاد په دې منظور کې د پروردګار جل جلاله یو نمونځ ستایلی دی چې هغه ته نمونځ وسط میانه ویل کېږي. دغه په دا کې رضا د پروردګار پیدا کېږي. معلوم نه دی چې دا اوس د سهار لمونځ دی، د ماښام لمونځ دی، د مازدیګر لمونځ دی. خو خیر دا بیا جلا خبره ده چې اکثریت روایات پر یو خوا باندې ولاړ سي، خو تعینولی یې نه سي چې دغه دی بل نسته. بس
او بل په اسماو کې د پروردګار اسم اعظم شریف دی نامعلومه دی په قرآن کې سته معلومداره نه دی چې دغه دی یا دغه او بل رضا د پروردګار وای په طاعاتو کې پټه ده نه ده معلومه چې په کومه نیکي به خدای راضي کېده اوس که معلومه وای نو خو نور دا نورې نیکۍ ټولې موږ پرېښولې هغه یوه د خدای د رضا نیکي مو کوله مګر کتاب وای رضا د پروردګار پټه ده په طاعت کې په عباداتو کې هغه عبادات نه دي معلوم چې کوم عبادات دي نو ګرده به کوې ګوندې د خدای پر رضا به تېر شي او غضب د پروردګار نغښتی دی په معصیاتو کې د خدای غضب په نافرمانیو کې دی ښه کومه نافرماني ده اوس چې معلومه وای نو به باره خلکو هغه نافرماني یعنې هغه ګناه بیا نه کولی دا نور نو چې وکړی شي نو څه دي نو خدای نه ناراضه کېږي هغه یوه چې معلومداره د ناراضۍ د خدای وای هغه به م پرېښولی خو نه د معلومه چې د خدای ناراضي په کومه ګناه راځي زما و ستا څخه نو به ټوله ګناهونه پرېږدو د هرې ګناه څخه به بیریږو چې خدای ناراضه نشي راځي او پر هر عبادت به تلوار و چالاکي کوو چې خدای راضي کړو د ځانه څخه او اولیا د خدای وای پټ دي په مابین کې د خلکو نه معلومېږي چې کم یو اوس که رسوا ده پر تندي باندې نوشتی چې هذا ولی الله خلاصه ده بالا بیا سړی هم به لور ور وبخښي هم به مثلا زوی پر شاګرد کې هم بیا په خپله پر شروع کې هم به هر څه ورسره وکړي چې ما ته د زړه د اخلاص یو خواست وکړه د خدای یو دوست دي هر څه دي په وسه خو نه دی معلوم شپه د شب قدر په شپو کې نامعلومه ده د کال نو د دې حکمت وایي چې دی چې دا شیان پټ دي وایي د دې رویت څخه ساعت ته اجابت چې پروردګار په ورځ کې د جمعې پټ کړی دی د دې دپاره چې د شپېدو څخه د خدای په ذکر او په فکر لګیا سه در لوېدو پورې نو به پر پېښ شه نو غفلت مه کوه په دې ورځ کې دا ورځ د قیامت ته جوړېدو ده د جمعې ورځ قیامت چې دی د جمعې په ورځ جوړېږي حتی د دغه رویې کتابونه راوړي وایي چې د سهار شپې دې د جمعې د ورځې راوچاودل شي چې د جمعې شپه راغلله در هغه ساعته پورې دغه تمام حیوانات په انتظار دي په بلګو په لرج دي ملائکې په انتظار دي چې پروردګاره په دې جمعه خو به قیامت نه جوړېږي د هغه ساعته پورې چې لمر د دغه لمر خاته د خوا راپورته کېږي دلته دی ټوله ارام شي سلو شي د قیامت ته چا دپاره دی د ملایکو یې په څه د حیوانانو یې په څه د مرغانو یې په څه د خزندګانو یې په څه د انسانو د پیري دپاره یې پروردګار جوړوي چې د ده سره حساب و کتاب کوي و ده ته جنت و دوزخ پر ورکوي پیری و انسان ولاکه په خبر لاده انشاءالله نانی ما به وړو انشاءالله د جمعې شپه ده کول مو کړی دی چې په یو سخت بانډار بې تېره وسایي مان د ورکو سیالداري د هغه به د جمعې په ورځ سره کوو د زرکو بازي د هغه به د جمعې په ورځ کوو د کرکانو بازي د اغستی د ټولو د مخې د حیا سګواني د هغه به د موږ بیا په مخه راخځي خمار دی هغه بیا د جمعې په ورځ ولې دا نور ورځې نه یم خلاص یا نجار یم یا بنا یم یا کساب یم یا تجار یم یا دکاندار یم خو نه یم خلاص نو د جمعې ورځ ته موږ څه فاحشات او څه لهویات کارونه چې دي ټوله و دې ورځ ته وراواله کول هغه نو بیا هر یو جلا خپل ګروپ دی د چا د زرکو بازي خوښه ده چې دا وجنګي د چا د چرګانو هغې خوښه ده چې دا وکړي د چا د کرکانو هغې خوښه ده دا وکړي د چا هغې خمار دی د چا هغې پچې دي ورکې د چا هغې بیا یو بله لهویه او د چا هغې سګواني د حیا دي هر څه چه کول خو موږ د جمعې ورځ د دغه کارو دپاره ټاکلې مګر د تمامې مځکې او د تمامو اسمانو ملایکې کتابونه وایي په دغه شپه کې در هغه ساعته په انتظار د پروردګار ولاړ دي دغه رګ نه کښته کوي نیښ ورهوي چې لمر د دغه خوا راپورته نه شي وایي قیامت نشي او تمام حیوانات په زړه کې وړشکي په رګو کې بل پروت چې لمر راپورته سو دوی ته شعور خدای ورکړی دی دا ور معلومه شي چې قیامت نه سو په دې جمعه ارام شي دا انسانو پیری خدای د عاشق غافل کړي او جوړم دا ورځ د انسانو د پیری دپاره نو یو څه سوچ خو یقین موږ لرم پکار دی دا د دې دپاره خدای دا ساعت د جمعې د ورځې نامعلوم کوي چې په دې ټوله ورځ کې عبادت ته خدای وکړي نو به پر پېښ شي نو او لمونځ چې په لمنځو کې پټ کړي د دې دپاره چې ټول لمنځونه کوه پر هغه صلات الوسطی د پروردګار پېښېږي او اسم اعظم مبارک چې په قرآن عظیم شان کې پټ کړي دا قاعده و قانون و مقتضا د پروردګار چې زما د ټول کلام تلاوت وظیفه کوه شناخت یې کوه معرفت یې کوه پر اسم اعظم پېښېږي او رضا یې په طاعاتو کې کړله د دې دپاره چې د یوې نیکۍ څه مه چپوه دې ته مه ګوره چې دا کوچنۍ ده دا لوی ده
د خدای رضا نامعلومه ده چې په کوم ځای کې پیدا کېږي او غضب د خدای چې په منهیاتو کې پټ سو دې ته بیا نه ګوري چې دا کوچنی ګناه ده ووایي دا نو دومره شی نه ده دا ایله خدای به په دغه در څه ناراضه شي. آدم علیه الصلاة والسلام مبارک د غنم درخته وخوړله بس هېڅ نور نه دي اسمان یې نه دی نړولی پروردګار په جنت کې جامې ځینې وکښلې د تمامه جنت څه چې د خدای د رحمت کور دی ویستی د باندې ولځه دا ښکار نه دی چې سړی د هرې ګناه به بیریږي نو او ولي د خدای چې په مابین کې د انسانانو پټ کړی دی د دې دپاره چې ته به د ټولو انسانانو تعظیم کوې نو به پر هغه ولي د پروردګار پېښ شي دی نه دی چې ته به خاص د یوه انسان تعظیم کوې نور به نو ټوله ته در پښو لاندې کوې یا نو حکمت د پټوالي یې بیا دغه دی چې تاسې واورېدئ نوم د دې په لیلة القدر چې و هغه و چې په دې کې تقدیر د شیانو کړه کېږي تاسې واورېدئ نوم د دغه رویه اوس نو دا شپه نو په کال کې کله ده په تمام کال کې خو ده یقین ده یو روایت وایي چې دا د 15 په شپه کېږي دا لیلة القدر د 15 شپه ده د برات د میاشتې دا یو او اکثر روایتونه پر دې باندې دي چې یا ادا شپه د شب قدر د روژې په میاشت کې ده اکثر قولونه یې بیا پر دې باندې دي چې دا د شلو بعده پر تاک باندې راځي د شلو بعده پر تاک باندې 21 23 25 29 90 10 13 شپه دا یو دېرشمه د اختر شپه دا هم کتاب راوړی ده په دغو شپو کې ده د دې یوې خبرې دپاره چې په روژه کې ده دغه حدیث شریف دلیل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ول التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان ول طلب د دغې شپې د شب قدر په اخر لسي کې د دې میاشتې د روژې کوه اوس وایي ولې روژې ته کړل وایي اهم د عباداتو رمضان ده دا د پروردګار یو خصوصي عبادت دی کتاب راوړي دی وایي که سړی حج ته ولاړی طواف اولاد یې چې کوي یې ډېر که لمونځ نفل اولاد یې وایي یا طواف اولاد دی طواف دې ډېر کوي ولې دا یو خصوصي عبادت دی د دې کعبې چې بې له کعبې ماشاءالله بل پر هېڅ ځای طواف نشته حتی د پیغمبر علیه صلات وسلام پر قبر مبارک باندې طواف ناروا دی سړی نشي نو دا د دې خصوصي عبادت دی د دغه رویې څخه دا طواف اولاد دی سجده خو غیر د دې ځایه څه بل ځای هم ورته کېدلی شي نو د دغه رویه چې دا عبادت د رمضان یو خصوصي عبادت د پروردګار دی نور هم د خدای دپاره دی خو خدای په الصوم لی و انا اجزي به په نامه یاده کړې ده د دغه رویه پروردګار وایي دا شپه د شب قدر و دې روژې ته راواړول په روژه کې یې بیا ولې د اخرو لسي ته کړل وایي دا بیا مزنه د ذوب د صائمانو د په دې اخر لسي کې یقین سړی کمزوری شي پروردګار جل جلاله دغه شپه د شب قدر و دې اخر لسي ته راوستله چې انسانانو ته قوت ورلره ورکړي په دې عبادت کې ده چې دی کمزوري کېږي دا طاقت د لیلة القدر ورکړي چې هلکه په مخ کې د یو ډېره ګټه پرته ده دی وایي نه یم کمزوری انشاءالله د هغه په امید دا بیا خدای یو علیده طاقت په دې کمزوري کې ورلره ورکړي بیا یې پر تاک باندې ولې برابره کړله وایي ان الله وتر یحب الوتر خدای تاک دی تاک شپې خوښوي تاک دی تاک کارونه خوښوي دا بیا خدای د خپل ځان په تناسب چې خدای وتر دی پر دې تاکو شپو باندې برابره کړل نو په دې کې بیا په دې تاکو شپو کې نو بیا کومه شپه ده چې سړی ښه ځان ورنږدې کړي نور نو کړه د خدای دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا د 29 شپه ده 29 شپه ده 29 ولې دی وایي تش په دې صورت کې داسې قرار وګورئ دا د لیلة القدر شپه څو واره پکې یاده شوې ده 3 واره څنګه انا انزلناه فی لیلة القدر دا یو وما ادراک ما لیلة القدر دا 2 لیلة القدر خیر من 1000 شهر دا 3 نور نو صورت دې پسې وایي 3 واره وایي دا تورې تکرار شوی دی د دې توري حساب وکړه نه توري دي لیلة القدر نه حرف دي
وایي 3 نه 28 کېږي. خدای په حساب په دې ټولو را معلومه کړله چې د 28م شپه مې مراده کړه چې بیداره اوسه. څوک وایي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې سلطان المفسرین دی ده یې دغه ترجمه کړې ده چې 3 واره دا د لیلة القدر تورې پکې تکرار شوی دي. دا ته حساب کوي نه تورې دي. یوه پلانه بیا نه 3 نه 28 شوله. د 28م شپه د دی پر دغه ټینګ دی چې بله شپه نه ده. دا یو. بل دلیل یې پر دې باندې وایي د عثمان بن ابوالعاص رضی الله تعالی عنه یو مریی و د شپې په اراده پکول. حضرت عثمان صاحب وایي دغه مریی ورته وویله ول صاحبه نه پوهېږم په کال کې یو پلا د دې ترخه دریاب اوبه داسې لکه شربت د ترخه دریاب اوبه خوږېږي په کال کې یو شپه ده. ده ورته وویل که 6 کال پر پېښ شوې ما به خبره یې. د اولیاو د خدای موږ ته په زندګي په خوب ملا نه دی. اولیاو د خدای دی نه و هغه کال یې لیدله. نو څه دي چې لیلة القدر دی در هغه ډېر بزرګو په نیز د خدای. نو ده ورته وویل که چې د دې پلا هلکه دا اوبه خوږې ولیدلې د دې ترخه دریاب ما به خبره یې. هغه ورته وویل ښه دی صاحب ګورې یو مریی دی دغونه بیداره انسان دغونه درجې ته رسېدلی دی. بالا چې هغه شپه راغلله ده چې د دې دریاب څکه وکړه هغه لکه شربت ته د شتي ورله راغلل صاحب راځه. دی وایي زه چې ورغلم دریاب ته چې مې لاس وروی راپورته مې کړلې تر هر رنګه شربتو د دنیا خوږې دي. پروردګار ټوله موزرات ختموي تمام نافعات په دې شپه کې راپورته کوي. داسې بزرګه شپه ده. دی وایي ما چې حساب ورته وکړي دا د 28م شپه د روژې. نو دا شپه تجربه او د حساب د لارې سره تقریبا د 28م شپه ده. په دې شپه کې پروردګار جل جلاله حکمتونه پیدا کړي دي چې هغه بیا ملائکې بیا راکښته کېږي. حق تعالی جل جلاله رنګارنګ ملائکې راکښته کوي. د دې شپې د پیدا کېدو حکمت بیا په دې موږ کې څه شو؟ یعنې حق تعالی جل جلاله ولې دا لیلة القدر په امت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړله. ورې ته پام کوئ دی کرار به پر درجه ورځو وینې دا بیا هم سوال دی چې د دې شپې پیدا کېدل په امت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې وکړه سوال چې د دې شپې عبادت تر 1000 میاشتې خیر دی چې 1000 میاشتې تقریبا 83 کاله و 4 میاشتې کېږي. د دې یوې شپې عبادت چې در 83 کاله و 4 میاشتې بالا رښتیا وه. خدای ولې دونده شپه او دونده بزرګي و دې امت ته در نورو امتو ورلره ورکړله؟ سبب څه شي و؟ تفسیر شریف بیان کوي. وایي شمعون نومېدی. یو روایت وایي شمسون، یو روایت وایي شمعون نومېدی، بل وایي شمسون نومېدی. دا په بني اسرائیلو کې یو ولی د خدای و ده. د موسی علیه صلات وسلام په امتیانو کې یو سړی و. څنګه سړی و؟ 500 میاشتې یې زندگی پر دنیا باندې تیره کړله. په دې 500 میاشتې کې د جهاد فی سبیل الله معامله د کفارو سره، یعنې هر کافر چې به پورته سو دی به مخته وروړي سره د فوجه د ګروپه. په دې 500 میاشتې کې دی ناکامه نه راغلی. حتی کفار یې وداسې حال ته ورسوله چې نوم د شمعون بیا واورېدی په بدن کې بیا ورشکې پیدا شو. د نړۍ کفار ټوله چې و ټولو سر وده ته پر اطاعت باندې کښېښوی. بس مرسته ججای پر ځان باندې ورته کښېښوی. 500 میاشتې ښه په کیسه سر خلاصوئ. بارانو نه پر جغېږي، یعنې چې سر نشي خلاص نو سړی جګ شوی. څه ویل بل ویل که زما پیسې بل وایي دا ولې ورځ چې ورته کښېنستلی خوش تی راځئ ما ولا که سر په خلاصېږي. تی راځئ دا خلک راځي زه هم وایم دغی نه ده. دغی باید نو سره ولاړ نو بعد هغې څخه دا 500 میاشتې چې تېرې کړلې کفار په ازار شو. د کفارو یو میټینګ وکړه سو. دا کفار هم په کال کې یو په 2 کې په یو 5 کې یو خپل مجلس لري. اسلام یې هم لري. کفارو یو مجلس جوړ کړي. د هر دولت څخه یو سړی راوغوښتی په دې بابت کې چې د شمعون سره به څنګه کوو. چې عمره خو ګرده کافران یو دا ګرده مځکه په موږ ډکه ده مګر یوه مسلمان حیا دې د مشاهدو نه وراکې درول نوم یې په نومو کې نسخ. نو آخر دا وکړله چې د شمعون کار په موږ نسي کېدلی.
په بیابان کې نشي کېدلی. د شمعون کار به په کور کې دننه یو دښمن ورته پیدا کوو. بس دا صلاح یې وکړله. نو څوک دی؟ نو هر څوک خو انشاءالله تعالی یو دښمن په کور کې لري چې خپله کورداري ده. بس دا ناسته یو تربور ناست دی چې بد یې سره کېږي. نو بالا یې یو ښځه پیدا کړله، جوې یې پیدا کړلې، یو زړې بډوګیانې. بالا یې دوی ته یو مکمله تنخوا کښېښول او دا یې ورته وویله چې د دغه شمعون د ښځې سره به خبرې کوئ په هره لار د لار، و دغه ته بیا مایله کوئ چې زموږ پر خوا باندې د دې طبیعت مایل سي، د شمعون په مرګ کې مرسته را سره وکړي. که کروړونه ځي، که لکونه ځي، که اربونه ځي، که زر ځي، که جوهر ځي، هغه قربان خو دی دي بس زموږ در لاس رانیسي. بس دا سپین سرو ملا و دې کوردارۍ ته د شمعون ونیول. څنګه ظالم دی در باندې، څنګه بد در سره کوي، کله یې راوت کړې بیا یې نو نه یې پرېښې، دی نو ګرد عمر ورک دی، تا ته نه وایي که وتلې وې سر در خره یم. او بس نو دا ښځې دې وجې ښځه چې ملا وتلله. نو په ښځه چې ښځې پسې سي نو یار د ښځې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولهن ناقصات عقل و دین دي، بل نبي علیه السلام ول د دغه پښتۍ څخه چې هغه کږه کږه پښتۍ د پیدا کړل سوې ده. بیا دلته داسې استادان یې هم پسې پیدا کړي. نو دې خدای خیر پېښوي. صاحب منه په میاشت کې دننه یې دی نسته شمعون، دننه یې دا ښځه ودې ته اماده کړله چې په کومه چاړه بیا لالوم مېړه ښه وایي دا دونده پړه. نو په څه چم به کوم، دی خو ولي د خدای و، ډېر زورور انسان و. کتاب دا راوړي دي وایي وار د واره دغه بډوګیانو د کفارو په دغه سره په فرموده سره یو پړی واشکی ورله راوړي، دا ورته کښېښوي چې دی بیده شو. دی خو ستړی و ستومانه دی. بالا بیا په دغه واشکې وتړې، بیا به نو موږ دغه سپین سري درته راځو، آل به راکوې. بالا چې مو دی د دوی په لاس ورکوي موږ ته یې جنې خلاصې وه، مینې ته دا سپین سري ګډې دي وایي چې دی مو دا کافران په لاس ورکوي، باره موږ ته یې جنې خلاصې به، یعنې باره نو خیر خیریات سي چې کونډه مو کړې خیر خیریات سوه. یتیمانو په غاړه کې در واچوله، کور مو در خراب کړي، د کلي و د کوڅې مو بار کړلې، بالا نو موږ جنې خلاص نه موږ څه شي. ښځه ساده ده چې چې دی وتړه په لاس یې ورته بالا ورته دغه مه خلاصوي. کشېدو په دارېدو مړ کېده خو بیا د دوی کار دی. او بالا دا دی شمعون صاحب راغللی چې راغللی صاحب منه ستړی ستومانه دی. نو کتاب راوړي دا بیان وایي بعد هغې څخه شپه یې تېره کړله، ورځ یې تېره کړله، کالي مالي یې سره ورکړله، زاړه یې جنې وکښله. نو دی چې بیده سو قاعده دا وه دی به د وختو وختو ستړی و، پر بیابان باندې و، د یو مجاهدینو یو مشر قمندان و او یو ډېر سوچ کرده انسان و او ډېر د خدای یو عابد و مخلص بنده و، بلکې د پروردګار یو ولی د اولیاو څخه و چې ګرځېده. بیده سو چې بیده سو بعد هغې څخه یې د دې دا رسۍ راواستله، داسې دا پښې ور وتړلې. قدرت ته خدای دی، دا یو لاس یې ور غوټه کوي، دا بل یې ور غوټه کوي. دا رسۍ یې بعد د پر بدن باندې د دې په واسه چې کېدله چې دی نه کې پوه په ځان داسې را وګرځوله، دی یې په ښي کې وتړله. دا چې په اخته ده د سترګې را روڼې سولې د خوبه چې ورته ویې کتله ول څه کوي، د دې رنګ دی تک ژړست. هغه یې ورته وویله ول دا خلک وایي دی داسې زورور دی، ما ستا زور پر معلوموئ. یې ده ورته ویل زوی مړي ته زما زور څه کوې چې لاس یې دی کړله پروردګار ټوټه ټوټه دا رسۍ ورته پرې کړله. ته زما زور ول څه کوې چې خپل کور ګوره جاتې نه رسۍ ټوټه ټوټه سوله، نې وتړلې. دا پوه سوله. دوهمه پلا یې بیا د کفارو رپورټ پسې راغلی چې څنګه سوله. هغه ویل زوی مړو هغه یې نکي نکي کړله، خو چکي وایي زنځیر یې ورته راواستاوه. خیر بیا چې دی بیده سو، زنځیر یې پر بدن باندې ور وپېچي چې دی را کښېنستی یا را ویښ سو باندې ول څه کوې؟ دې ورته ویل زور دې معلوموم. باره یې ورته ویل زوی مړي زما زور نه شي معلومه چې داسې کوي وایي کړۍ په کړۍ زنځیر خلاص نه وسول. باره دې ښځې دې سپین سر ورته ویل ته پوښتنه دې وکړه چې ته په څه شي ګر سره تړل کېږې، ته مرګ لرې نه لرې، ته څنګه سړی دې باره ماښام ورته ویل ته په څه شي تړل کېږې، دغه یې سره شوري ته په څه شي تړل کېږې وایه. باره ده ورته ویل زه آل درته وایم ول و. نو څه کوې سړی خو نو چې هرنګه سي بیا هم وسیله یې زیاته ده، دغه اعلان پر دې باندې نه پیرزو کېدله چې دا خواست دغه یې برباد کړه. باره یې ویل دغه زما د سر ویښتان او زما د دغه ژیرې ویښتان دا چې هر څوک پیدا کړي
د دې څخه یا لوی یا کوچنۍ هر څومره انسي چې جوړه کړله زما پر بدن باندې وپېچله دغه پروردګار زما د تړلو دام ګرځولی بل زه د دنیا په هېڅ واک نه بندېږم وایي دا پوه شول اولانو خیر دا دی کفارو چې آل ور وکړي چې ښه ډېر وخت به ما ته مهلت راکوئ لګیا خو یمه پرېږدم خو نو نه هغه میلونه ورته راستئ هغه کپړې ورته راستئ صاحبونه هغه هر شی ورته راستئ خو دې دا ورته ویلې چې تاسې باوره اوسئ پرېږدم یې نه مګر وخت غواړم هغه وویل وخت یې ستا بلا واخلي نو دا دوی د دوو په درېیمه پخوا به ببر سر وسپې راژېره ګرځېدی خوارکۍ اوس د دوو په درېیمه ښځه د غی له ګنو د شي ورسره ګډوه ورسره ګرځي دا سر به دې پرېولی وایي دی خیرن سوی دی دا ږیره به دې پرېولې وایي دا هګۍ د ورته ګرځي سړی یې راګردی کړی دی سره ویې وایي د سړي د سره څه چې بېشتان خېږي یا د ږیرې څه خېږي دا ښځه یې په دې ژمنځ کې ټولۍ تکیه کوي خو څه سر مو سره ګرځوم کتاب راوړی دی وایي د دې څخه یو انسي جوړه کړله انسي چې جیني جوړه کړله بعد هغې څخه دا نو درېیمه پلاسوله نو دی چې بیا بیده سو بالا یې قرار پر دې پښو پر لاسو پر دې بدن باندې دا د ده د بېشتانو انسي ور وګرځوله دا چې ور وګرځوله دی چې راویښ سو د خدای قدرت و چې لاس یې داسې کوي لاس یې بسته دی د ده د بېشتانو قاعده دا وه چې په غوښو کې د ننه ننوتله بس چې زور بې کوي بېشته به لاندې ولوېدی ویې وایي څو چې غوښې د بدن یې ور پرې کړلې وه اټ ته دا بېشتان ودرېدل ننوتله نو دا د بېشتانو انسي چې په دې غوښو ننوځي نو خو دا د خدای د ولي رسۍ وه د بېشتانو رسۍ چې جوړه سوې وه نه پرې کېدله دا وه اټ ته ودرېدله هر څو زور چې وکړي لپسې بسته کېږي خوږېږي در هغه په عذابېږي خلاصېږي باره یې پر دې باندې مخ راواړول ظالم یې څنګه دام دې راته کښېښوی او ما څومره زندګي پر دنیا باندې تېره کړې وه پر کفارو مې څه هیبت اچولی وه تا داسې موت کله دې په لاس دې پر جګر باندې وټکاوئ ول ته د هغو پورې بېغمه اوسه چې یار زه ستا دښمنان و تا ته نو پیښه د خدای نو کتاب دا بیان کوي وایي بیا یې رپورټ وایي کفارو ته ورتېر کړي کفارو خو صاحب یې منلو که د لاندې پسه چې په لاس ورکړي بالا یې بعد هغې څخه راغلله چې راغلله شمعون دی تړل سوی دی خو پر اسمان یې غوښتی خدای پر مځکه په لاس ورکړي بالا نو کتاب راوړي دي وایي رسۍ یې ور واچول د دې کوره چې په کشېدو دی وایستلی هغه سپین سر ورته ویل دغه دی بالا یې موږ د غمه خلاص چې دوی پوهېږي چې خپل کار دوی مړي په چا ځان ګوري په چا کور ګوري په چا درګاه ګوري په چا زندګي ساتي نو کتاب راوړي وایي دوی کشف یې بیا یې یو یو خونه وه چې وه هغه ته دوی دارالعذاب ویله دې کفارو دا پر یوه تنبه باندې ولاړه وه دغه خونې چې ته یې وروستی په دغه تنبه پورې وتاړئ داسې هم کتاب راوړي دي وایي شونډان غوږونه د سترګو باڼوګانو جږمې او پزه لاسونه و پښې دا خپړي دا یې ټوله په چاوړو ځینې پرې کړي دا شان یې یو سقطکه یو غوښه یې نو کتاب راوړي وایي چې دوی رپورټ سره وکړي د علاقو کفار یې راټول کړل چې شمعون ګرفتاره سوی دی د سیل دپارې دنیا راتللی ده جمع سوله وایي ده په دغه وخت کې و پروردګار جل جلاله ته وژړله لالهي پروردګاره هر څومره تکلیف او زحمتونه و ستړیا مې چې مې ستا پر دین باندې کاټ کړي وې الهي پروردګاره ستا د رضا دپاره مګر یو آه درته کوم یو خواست درته کوم پروردګاره دغه مې قبول که پر مځکه یې مه غورځوه بیا چې ستا خوښ یې هغه راوکړه کتاب راوړي و یو عاطفي آواز باندې وکړه چې غږ کوه نو ده وویله چې الهي پروردګاره ته په دې مځکه کې یو زلزله راولې چې دغه کفار زما در قدرت خو یوه جنګ تېر سو الهي ستا په دغه کامل قدرت سره یې مړه که زما در مخه دوی مړه که چې زما زړه په سوړ شي بیا هر څه چې ستا خوښه وغه کتاب راوړي وایي په دغه ګړي کې دوی دا شمعون د باندې راویستي یو سودا خدای و دې کفارو ته ور واچوله چې دوی د باندې وباسئ یار به موږ تاسې خپل میټینګ په دې خونه کې په دې ګاراج کې سره وکړو چې کم رنګ عذاب ورکوو زړوو یې مثلا ټوټه کوو یې
او د بازار پر چوکو یې تقسیموو، څنګه کوو د ده سره د کفر دومره ضد د اسلام سره پروت دی چې موږ اخلاصمن و راستمن یو چې موږ وایي پلانکی امریکا زنده‌باد یا ورس زنده‌باد، دا خو زموږ اخلاص دی. کنې کافر په تمام عمر کې دا ولاکه در وایي چې اسلام زنده‌باد، او نه د اسلام سره د کفر دوستي راتلای شي، نه اسلام دا کافر دا اسلام و مسلمان د خپل ځان دوست بولي. د هندو کره چې ولمار پیدا سوی و باره ولبابا مار دی، هغه ورته ورسه مسلمان راوله یو پنجې ورکوه پیسې در کوم راسمه، نو هغه ولبابا خو موږ یم وژلی شو، ول نه نه زویه چې لاس ور نه وړې، مسلمان راوړه مسلمان بیا ووایي کېدای شي و چې مسلمان یې مړ کړي یو دښمن مړ سو، کې مار مړ کړي یو دښمن مړ سو، پنجې د ستا بلا واخلي ول زما بلا واخلي صاحبان، نو هغه دې و مار ته دروي وایي یا به دا دښمن مړ کړي یا به دښمن مړ کړي، او موږ د دې خوا پسې وربار کړی ده، موږ وایي ته کار ځای یې خو زنده‌باد، هغه کار ځای دی خو زنده‌باد. هغه خبره ده، نو زنده‌باد نو چیرې هغه دا 20 کاله 30 کاله کېږي چې آیا دې مردار سوی ته وایي زنده‌باد، نو په دوزخ کې زنده‌باد، نو بل ځای خو نو نسته زنده‌باد. و دې شمعون ته یې داسې وکړه چې په څنګه شکل به دا مسلمان ګوري، دا د تورات حامل دی، دا د بني اسرائیلو مسلمان دی، دا د خدای هغه معزز ولی دی چې 500 میاشتې په جهاد فی سبیل الله کې تېرې کړي، یو ستر قومندان د مجاهدو و د مسلمانانو دی. نو عاطفي اواز داسې وکړه، سو د خواست وکړي، دی یې ویستی کتاب راوړي دی، وایي د مځکې زلزله وکړله، ټول کفار پر دغه ځای باندې په هلاکت ورسېدل. د ده دپاره پروردګار وایي حضرت جبرایل علیه الصلاة وسلام راواستوئ، شونډان ورڅخه وه، پزه ورڅخه وه، غوږونه ورڅخه وه، خپړې ورڅخه، دا یې ټوله پر تن و بدن ورکښېښولې، بیا یې بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه یې طیبه پرته وویل، پروردګار جوړ کړي. د دغه جوړېدو بعد 500 میاشتې نور وایي وجنګېدی بیا، نو 1000 میاشتې سولې، 500 هلته سولې، 500 دلته سولې، 1000 میاشتې بیا 500 یې نور زندګي وکړه چې 1000 میاشتې دی مجاهد فی سبیل الله. نو کتاب راوړي دي، وایي دی د خدای پاک جل جلاله په حضور کې د ملایکو په مجلسو کې ستایل کېدی چې شمعون ډېر مخلص، شمعون ډېر لوی ولی، شمعون ډېر زورور مجاهد. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام مبارک وایي دا خبر د شمعون د بیان و محمد رسول الله ته بیا راوایي، ګوره خبره خو د مخه پیښه سوې ده، دا خبر چې په ملایکو کې د ده ستاینه و یادګار کړل کېږي و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا کیسه و دا بیان وکړي د محمد رسول الله ډېر خوښ سو، وایي په زړه کې یې دا خواهشت وکړله چې الهي پروردګاره کشکې دا شمعون زما په امت کې وای، یعنی دا غیرتمند د هر چا خوښ دی، بس غیرتمند د هر چا خوښ دی. وایي آس په تمامو حیواناتو کې غیرتمند و زړور دی، پروردګار آله د جهاد یې جوړه کړې ده چې ته به یعنې اسباب د جنګېده، غیرتمند دی. او پر دا بل باندې بیا بیا پیټې ماشې وه، بل هېڅ کار نه دی، یو د شپېشتو بار دی پر وړ کېږي، نور نو څه کمال دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خواهشت وکړه چې کشکې دغه غیرتمند شمعون زما په امت کې وای. نو حق تعالی جل جلاله وایي د ده په تمنا کې دغه صورت مبارک نازل کړي چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. ای رسوله و تا ته لیلة القدر در کوم چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د دغې یوې شپې عبادت چې ستا یو امتي وکړي د شمعون تر 1000 میاشتو در عبادت خیر ده. د محمد رسول الله هر امتي یې ګوا شمعون کوي لنډه، او تاسو فکر ورته وکړئ په دا شپه کې پروردګار وایي که چا عبادت وکړي د هر امتي عبادت چې در شمعون در 1000 میاشتو در عبادت خدای وایي خیر دی زما په نظر، یعنې د ده هر امتي د دغې شپې د عبادت والا د شمعون غوندې مجاهد په حصه کې خدای جل حساب کړي. صورت نازل سوی په دغه شان کې دی، حکمت د نزول یې ګوا دغه دی. یو روایت بیا داسې وایي چې حسن بن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی، هغه داسې وایي حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام 500 میاشتې باچهي پر دنیا باندې کړې
او سلطان ذوالقرنین صاحب چې دی 1500 میاشتې کړې ده. دا د دوی د شوکت و، د دوی د حیبت و، د دوی د مملکت بیان چې پروردګار جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي، ده چې ډېر خوند ورکړي. سلیمان علیه السلام پر دنیا 1500 میاشتې داسې باچي وکړل او سلطان ذوالقرنین صاحب داسې کړې ده، ده چې ډېر خوند ورکړي. او اکتاله جل جلاله وایي د دغه په نسبت سره دا رسول الله نه دي ویلي چې خدایه کشکې زه د دې پیغمبرانو پر ځای وی یا خوند یې ورکړي. اکتاله ویل چې تا ته دا د دوی صفت مزه درکړله، زه به ستا هر امتي په شان د سلیمانو د ذوالقرنین وګرځوم. ګورې لیلة القدر یې راواستوله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو در ټولو مخلوقاتو افضل دی، که پیغمبران دي که غیر د پیغمبرانو څه دي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر افضله دی. خو دی دا نه غواړي چې کشکې زه دغه وای، دی خو افضل دی وم و ده ته دا د دې صفت ښه خوند ورکوي. پروردګار ویل چې تا ته دا د دې صفت و دا د دې منصب خوند درکوي، زه به ستا هر امتي په شان د سلیمان علیه السلام او د سلطان ذوالقرنین صاحب وګرځوم. انا انزلناه فی لیلة القدر. خدای ویل زه به تا ته لیلة القدر درکمه چې د دغې د یوې شپې عبادت ستا امتي وکړي. دا د دوو هغو معززو پیغمبرانو یا باچهانو زندګي د باچدۍ په دنیا کې وکړله. نو په ورځ د قیامت به وایي د دغه شب قدر والا چې دا یې لیدلي یا عبادت پکښې کې کړي، په ورځ د قیامت خدای پر څنګ د سلیمان او د ذوالقرنین صاحبانو د دغه امتیان د محمد رسول الله درجه. دومره بزرګه میاشت ده، دومره بزرګه شپه ده. خدای تعالی دې زموږ ستاسې او د نورو مسلمانانو په نصیبه کې چې عبادت او بندګي پکښې کې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه، خدای وایي موږ نازل کړی دی دا قرآن مبارک فی لیلة القدر، په شپه کې د شب قدر. دا د هغه لوح محفوظ څخه پروردګار جل جلاله و دغه اسمان ته د دنیا راوړی دی چې دلته بیت المعمور دی، د ملائکو قبله ده. په دې کې تمام قرآن ایښول سوی دی. دا په یوه شپه په شب قدر کې په میاشت کې د روژې راغلی دی. بس دا دی کښېښول د دغه سنو په اندازه د ضروراتو په 23 کاله کې بیا د مځکې و مخ ته راغلی. گای یو آیات، گای 2 آیات، گای یو سورت، گای 2 سورته، گای یوه لیکه، گای 2 لیکې. لنډه یې ده چې دغه یو توری لا هم پروردګار علیده د نورو څخه راستولی دی چې کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. دغه آیات یو وخت نازله سوی. څو ورځې بعد بیا دا راغلی دی چې خدای تعالی ورته وویله چې من الفجر، بس دا من الفجر توری ضرورت څه ورته خدای راواستوی په 23 کاله کې. نو بیا د دغه بیت المعمور څخه د اول اسمان څخه دا راغلی دی تقریبا د مځکې. نو خدای وایي انا انزلناه، ما نازل کړی دی دا قرآن فی لیلة القدر، په شپه کې د شب قدر. که ته کومه شپه ده وم نو نه خدای ته معلومداره، خو نو نه ده راته، خو د علائمو او د قرائنو څه دغه ده. وما ادراک ما لیلة القدر. خدای وایي نه یې خبر ای رسوله چې څنګه ده شپه د شب قدر. داسې ده لیلة القدر خیر من 1000 شهر. پروردګار وایي شپه د شب قدر خیر ده در 1000 میاشتو. یعنی چې 1000 میاشتې یو سړی ژوندی متصل عبادت کوي، یوه شپه د دې شب قدر باندې راغله، د عبادت پکښې کې وکړي. دغه عبادت تر هغه 1000 میاشتو عبادت افضله ده. داسې معززه میاشت ده. دا 1000 میاشتې ولې تخصیص کړلې؟ ګورئ دا یو پوښتنه ده ویني چې 1000 یې ولې تخصیص کړلې؟ وم 1000 د دې رویه څخه چې هلته د شمعون صاحب 1000 میاشتې زندګي او جهاد سوی، یا 1000 د دې رویه چې 1500 د سلیمان علیه السلام، 1500 د سلطان ذوالقرنین صاحب. څو کاله کېږي؟ 83 کاله 4 میاشتې بالا د 1000 میاشتې څخه جوړېږي. د یوې شپې عبادت د هر امتي د رسول الله پروردګار د 83 کالو د 4 میاشتو په اندازه جنیسات. نو د هر امتي چې شمعون ور جوړ کړي که نه کوي جوړ، د هر امتي څخه سلیمان اسکندر ور جوړ کړله که نه. پروردګار جل جلاله و دې امت ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روی په داسې سترګه د عزت د ناز کړلی. نو د دغه پروردګار سره چې سړی پړه وکړي دا ورسره ښایي، د دې پروردګار سره باید چې سړی سر پر سجده ورته کښېږدي.
د دغسې خدایه څخه نو باید چې دا امتي وشرمېږي وبېرېږي حیا وکړي چې الهي تا زه په دونه ناز نازولی وستایلی یم زما دې نو ملا شنه سي چې زه به یا ستا نافرماني کوم یا به ستا د نافرمانۍ په کورت کې ګام پرېږدم یا بنده ته نوم یو څه سوچ یو څه فکر یو څه عقل پکار دی چې د ځانه سره وساتي نو عبادت ته د دې شپې خیر دی تر الف شهره و تنزل الملائکة والروح فیها وشي خیریت خدای را بیانوي تنزل الملائکة نازله کیږي ملائکې والروح روح فیها په دغه شپه کې څنګه یو روایت وایي چې مراد د ملائکو څخه مطلق ملائکې دي د روح څخه څوک مراد دی د روح څخه وایي یو ملائکه ده چې پروردګار جل جلاله پیدا کړې ده لو التقم السماوات والارضین كانت له لقمة واحدة دغه ملائکه ده وایي دا اووم ځکه اووه اسمانونه راپورته کړي یوه ګولایکې ده دغه ملائکه خدای پیدا کړې د خدای داسې خدایي د لنګۍ ده ته موږ وګوره په مځکه کې مو لنګوټه شکه پر سر ایښي صاحب من زه چې وم د دې ګرد ښار یو روح زه یم لنډۍ ده مګر پروردګار دغسې ملایکه پیدا کړې ده دا د تفسیر بیان کوي وایي لو التقم السماوات السبع والارضین كانت له لقمة واحدة که دا اووم ځکې و اسمانونه سره راټول کړې واخله وازه که یوه ګولایه د پخله کې بیا واچوي دغه ملایکه پروردګار پیدا کړې دغه ملایکه په ټول کال کې نه شوري چې شپه د شبې قدر راغله دا وایي و دغه په حرکت کې راشي په دنیا کې فیصله روح و دغه ملائکې ته ویل کېږي یو تفسیر دغسې وایي او بل تفسیر وایي چې تنزل الملائکة و روح نازله کېږي ملائکې په دې شپه کې د شب قدر و روح عیسی علیه الصلاة وسلام یادوي دا په هره شپه کې د شب قدر د ملائکو په ټولۍ کې دی راځي برته ځي هغه وخت چې بیا نښانه د اخر الزمان وجودو نږدې سوله بیا به دی راشوه چې پاته به شي بیا نه د روح څخه بل تفسیر وایي مراد څوک دی عیسی علیه الصلاة وسلام ملائکو ته د در اداره لاندې دا راشوه کېږي په دنیا کې سیاحت کوي مراد د روح څخه وایي څوک دی روح د محمد رسول الله دا راځي په شپه د شب قدر بل تفسیر وایي چې تنزل الملائکة والروح نازله کېږي ملائکې والروح او جبرایل علیه الصلاة وسلام چې دا د دوی قمندان دی دا راځي د مکې مکرمې پر سر باندې کښته کېږي بیا دی 600 وزره لري دا دی غړوي پر دې دنیا باندې چې در دې وزرو لاندې د پروردګار رحمتونه ووري او ملایکې د صفونه صفونه دي دا دی اصلي وایي ولاړ سئ په دې شپه کې چې هر څوک د خدای پر عبادت و د خدای پر وظیفه باندې لګیا و و هغو ته تاسې ګېډۍ د خدای د نعمت کښېږدئ زیری په نیکبختۍ سره هر څوک بیا په یو پټ و ورک و په یو سر کې وي اخته و هغه ته بیا وایي خپل زیری دا د روح څخه مراد جبرایل علیه السلام بعضې ملایکې بیا وایي چې تتنزل الملائکة و روح نازله کېږي ملایکې د اسمانو و روح هغه ملایکې چې هغه د سدرة المنتهی دي چې دا بیا یو علیحده مقام دی د دې نورو ملایکو څخه لوړ کورس دی لوړ مقام دی په هغه ملایکو کې روح ویلي دي او دا ملایکې چې راغللې غوږ ورته ونسئ په دغه شپه کې د شب قدر هم یو څوک ورو ته نه ورلروي خدای تعالی مو دې نو داسې نه کوي چې دا د څون د رحمت شپه ده مګر بیا هم په دغه شپه و یو څوک ورو ته دا ملایکې نه ورځي بس هغه کم یو هغه کور ته نه ورځي چې په هغه کې بوتان پراته وي دا یو بل هغه کور ته نه ورځي چې په هغه کې د ازارو د خمارو د جنګ سپی ولاړي کتاب والاماکن التي فيها الكلب بل هغه کور ته نه ورځي چې حیا دي په هغه کې خبائث کارونه کړه کېږي او هغه کور ته نه ورځي چې په هغه کې د مسلمان کوري خمر شراب جوړېږي و خرڅېږي بل هغه کور ته نه ورځي چې په هغه کې مدمن الخمر شراب خوره زندګي کوي لنډۍ ده نه دی د کور یو سړی دی شرابي دی وایي دا مشهور رویني دی دا مشهور ده دغه کور ته د دغه مردارخور د رویې د خدای د رحمت ملایکې نه راځي دا یې بل هغه کور ته نه ورلروځي چې قاطع الرحم یې وسیله رحمي پر چا باندې نه لري دغه کور ته د خدای دا ملایکې نه ورځي
بل آکلو لحم خنزیر هغه کور ته نه ورځي حیا دی چې د خنزیر غوښې پکې خوړه کېږي. دا کورو ته دا د خدای د رحمت ملایکې د لیلة القدر په شپه لا هم نه ورننوځي.